د سوات د موسم په حواله باندې د ضلعي انتظامیه چې دی نو هغه الرټ جاري کړی دی. ضلعي انتظامیه وایي چې د اګست په میاشت کې موسم خرابېدو سره یو ځل بیا چې دی نو سیلابونه راتلی شي. دې وخت کې زه د سیند په غاړه موجود یم. دا هغه ځای دی چې 2 کاله وړاندې هم دلته کې 18 سیلانیان هغه چې د سیل لپاره اخوا اوښتلي او بیا سیلاب راغی هغوی پکې ډوب شول. دغه رنګې په روز کالي هم د اګست په میاشت کې په مینګوره کې لوی سیلاب راغی او په زرګونو دوکانونه او کورونه هغوی چې د ړنګ کړل وران کړل. اوس چې دی نو ضلعي انتظامیه وایي چې د سوات په بر سوات او بیا په سوات کې پراپر هم په دې میاشت کې بارانونه کېدی شي، سیلابونه راتلی شي. ټولې ادارې چې دی نو هغوی ته الرټ جاري کړی دی چې تاسو چمتو اوسئ، خاص کر په بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي 11 2 ته. بیا دغه رنګې چې کوم دلته پټواریان دي، بیا دلته نور خلک دي، هغوی ته ویلي چې تاسو د الرټ اوسئ. بیا دغه رنګې دا هم هدایت جاري کړی شوي چې خلکو ته ویلي چې تاسو د سیند نه لرې وساتلی شي. خو تاسو ګورئ اوس هم چې دی نو د سوات سیند په غاړه باندې ماشومان راغلي دي، هغوی پکې لامبي، هغوی چې دی نو هغه وایلیشن کېږي، د هغې خلاف ورزي کېږي. حالان کې دلته دپه 104 څلوېښت لګېدلې ده. د سوات کې د سیلابونو د بچ کېدو نه ضلعي انتظامیه وایي او بیا صوبایي حکومت وایي چې دوی 1 کروړه روپۍ دې دپاره سخت کال منظوري کړي دي چې د اوبو لارې په هغې باندې هر کړی شي. کم ځای کې چې د آبادیانې دي هغه ځایونه جوړ کړی شي او کم ځایونو کې چې د خطر وي هغه ځایونو کې چې دی نو وټې ووالی شي. خو بیا هم خلک نیوکې کوي چې د راتلونکي سیلاب دپاره هغه رنګې تیاری نه دي شوي کومې چې پکار دي.